د ګلاب غوندې ښایسته وم داسې نه وم، د ګلاب غوندې ښایسته وم داسې نه وم، د محبت نه مخکې ښه وم داسې نه وم. نن مې تار ګریوان مه ګوره اغیاره، نن مې تار ګریوان مه ګوره اغیاره، زه ملیار چې یار سره وم داسې نه وم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عبدالرحمن د یوسی خال سوشل میډیا او کلیوال رنګونه یو نوې خپرونې سره. نن ستاسو په خدمت کې موږ یو نوې زموږ ورور شاعر هغه تاسو وړاندې کوو. د هغه نوم دی نصیر مالیار. راځئ چې د هغه خوندور کلام ولولو. السلام علیکم نصیر مالیار صاحب. وعلیکم السلام عبدالرحمن صاحب. مالیار صاحب څنګه وختونه څنګه تیریږي؟ شکر دی، ستاسو دعاګانې دي. ښه جي. نن مینوال ته به څه ډالۍ کوئ جي؟ مننه کوم چې د ښار سوشل میډیا او ستاسو د ټولو ملګرو چې ما هم په خپل چینل باندې په دې کم وخت کې وخت راکړو، مهرباني. نو زه ستاسو ډېره ډېره مننه کوم. زه به تاسو سره یو څو شعرونه شعر کوم چې اول یو آزاد شعر به زه ووایم. ارشاد چې نه به سر د تورو خاورو نه راچوت کړم او نه به ستا دیدن له راشم. نه به سر د تورو خاورو نه راچوت کړم او نه به ستا دیدن له راشم. راشه راشه که مې وینې زه د عمر مسافر ځم. د خیال زانګو ده او د غم ټال دی، د خیال زانګو ده او د غم ټال دی، او دغه د مینه او دغه یې حال دی. د خیال زانګو ده او د غم ټال دی، او دغه د مینه دغه یې حال دی. هغه هوښیار دی چې په قلار دی او مینه خرڅیږي یو کاروبار دی. هغه هوښیار دی چې په قلار دی او مینه خرڅیږي یو کاروبار دی، او څوک تاواني دی او څوک مالامال دی، دغه د مینه او دغه یې حال دی. د غم روزګار دی او د سوچ بازار دی، نشې خوري دی هر څوک خمار دی. د غم روزګار دی او د سوچ بازار دی، نشې خوري دی هر څوک خمار دی، او څوک په جامونو او څوک په خپل خیال دی، دغه د مینه او دغه یې حال دی. ګران انتظار دی او په سورنګار دی، غوښې د زړه خوري او داسې خامار دی. ګران انتظار دی او په سورنګار دی، غوښې د زړه خوري او داسې خامار دی. زره صحت یو پوره یو کال دی، دغه د مینه دغه یې حال دی. د سترګو ښکار دی او په غره کې مار دی، مینه نازکه او یو نری تار دی. د سترګو ښکار دی په غره کې مار دی، مینه نازکه یو نری تار دی، او د کتو جوړ دی ډک د کمال دی، او دغه د مینه دغه یې حال دی. د اخرې بند داسې دی چې ارشاد جنگ د هغیار دی او سود پر عبار دی. جنگ د اغیار دی، جنگ د هغیار دی او سود پر عبار دی، او دغه د مینې خپل یو کردار دی. مالیار لیکلی او دا یو مثال دی، دغه د مینې او دغه یې حال دی. مننه کوم. دا بل غزل دی، ارشاد جی. زه به دا ته ووایم. ما اورېدلي اکثر خلک وجني، ما اورېدلي اکثر خلک وجني، او د ځینو خلکو نظر خلک وجني. ما اورېدلي اکثر خلک وجني، او د ځینو خلکو نظر خلک وجني. او ما درته نه وی کړه مار ته مزه، ما درته نه وی کړه مار ته مزه، او چا ویل چې دغه غر خلک وجني. همزولو سره لاړه او بیا را نغلو، همزولو سره لاړو بیا را نغلو، د بعضې خلکو چکر خلک وجني. ما اورېدلي اکثر خلک وجني. ژوندې یې په مړو شمېر کړمه خبرې، ژوندې یې په مړو شمېر کړمه خبرې، او د بل وطن ته سفر خلک وجني. او ما اورېدلي اکثر خلک وجني. ژوندې یې په مړو شمېر کړمه خبرې، ژوندې یې په مړو شمېر کړمه خبرې، او د بل وطن ته سفر خلک وجني. او ما اورېدلي اکثر خلک وجني. او بعضې خلکو ته حیران شمه خدای ګو، بعضې خلکو ته حیران شمه خدای ګو، او بعضې خلک څومره زر خلک وجني. ما اورېدلي اکثر خلک وجني. پخوا به د مړو نهر ماړه کړه، پخوا به د مړو نهر ماړه کړه، اوس ماړه ګرځي نهر خلک وجني. او ما اورېدلي اکثر خلک. پخوا به د مړو نهر ماړه کړه،
پخوا به د مړو نه هر ماړه کړه اوس ماړه ګرځي نه هر خلک وجني او ما اورېدلي اکثر خلک وجني مالیاره څه باور په چا پاتې شو مالیاره څه باور په چا پاتې شو ورور هم د ځمکې په سر خلک وجني مالیاره څه باور په چا پاتې شو مالیاره څه باور په چا پاتې شو ورور هم د ځمکې په سر خلک وجني او ما اورېدلي اکثر خلک وجني د ځینې خلکو نظر خلک وجني بل غزل به راته ووایم چې څو ډکې پیاله یې غواړمه لږ سور ته مې زړه کېږي څو ډکې پیاله یې غواړمه لږ سور ته مې زړه کېږي د غره لمن کې ناست د اوبو شور ته مې زړه کېږي څو ډکې پیاله یې غواړمه لږ سور ته مې زړه کېږي او د غره لمن کې ناست د اوبو شور ته مې زړه کېږي ته رباب راواخله او زه به سندرې درته وایم ته رباب راواخله او زه به سندرې درته وایم څو یاران به شو راجمه ټنګ ټکور ته مې ته رباب راواخله او زه به سندرې درته وایم څو یاران به شو راجمه ټنګ ټکور ته مې زړه کېږي او په کډه ورته ځمه د جانان کلی مې خوښ دی په کډه ورته ځمه د جانان کلی مې خوښ دی جوړ کتي پیغور شي دی پیغور ته مې سپینه لمن ښه ده خو په سپینه لمن نشي سپینه لمن ښه ده خو په سپینه لمن نشي او تور د مینې په سر اخلمه دی تور ته مې زړه کېږي د اخرې بند به ووایي چې په ځمکه خو هر چا کورونه جوړ کړله مالیاره په ځمکه خو هر چا کورونه جوړ کړله مالیاره او دننه د جانان زړه کې یو کور ته مې زړه کېږي په ځمکه خو هر چا کورونه جوړ کړله مالیاره په ځمکه خو هر چا کورونه جوړ کړله مالیاره دننه د جانان زړه کې یو کور ته مې زړه کېږي او د غره لمن کې ناست د اوبو شور ته مې زړه کېږي ډېره مننه دا و نصیر مالیار صاحب چې تاسو واورېدلو امید لرم هیله لرم چې تاسو به د دوی د کلام نه خوندونه اخیستي وي مینوالو زیاتوم چې تاسو زموږ چینل کلیوال رنګونه او یوسی خار سوشل میډیا خامخا وګورئ او کم مینوال چې اوس راله هغوی زموږ چینل نه سبسکرایب کړي نو هغه سبسکرایب کړئ ځکه چې ستاسو سبسکرپشنز او لایکس او کمنټس دا به زموږ حوصلې سیوا کوي او موږ یې به نوې جذبه پیدا کوي چې موږ داسې پټ شاعران پټې ملغلرې تاسو ته چې کوم دی وړاندې کوو او تاسو د هغوی نه د کلامونو خوندونه اخلئ ډېره مهرباني ډېره مننه السلام